نو یو د هغې کارونو نه چې نبی علیه السلام په خپل امت ته امر کړی او خپله به یې هم د دغه کار ډیر اهتمام کو، په دغه سنت باندې به یې په خپله هم نبی علیه السلام ډیر عمل کو. او دغه عمل چې دی د مونځ د شروع نه مخکې کول پکار دی، چې مونځ د لا شروع کړی نه وي او په دغه سنت باندې عمل وکړي. دغه سنت ته عاجزانو ویلی کېږي ستره. ستره اصل کې پټوالی ته ویلی کېږي، یو شی پټول د بل چانه. د دې وجې نه د پردې ته ستار په عربی کې ویلی کېږي، ځکه دا پرده چې ده چې کله په کړکۍ یا په دروازه باندې راځوړنده شي نو دننه په کمره کې چې څوک ناست وي دا پټ شي، د بهر خلکو نه نه ښکارېږي ورته. د الله رب العالمین په نومونو کې یو نوم دی الستیر. ستیر معنا پرده اچونکی ذات. نو سترة المصلی ویلی کېږي، علماء تعریف کړی هي ما یجعله المصلی امامه لمنع المرور بین یدیه. د منځګزار دپاره ستره هغه شي ته ویلی کېږي، هغه غشی، هغه امسا، دیوال، ستن، انسان وغیره چې منځګزار خپل مخې ته کېږدي د دې دپاره چې د مخې ته څوک تیر نشي. اکار شیوی حدیثو کې هم راغلی دی چې کله به نبی علیه السلام امسا کې خودله، کله به غشه کې خودو، نیزه، کټ هم راغلی، اوخ هم راغلی دی. او داون صحیح ده چې ستا مخې ته یو انسان ناست وي او ته ورته منځو کې هغه ستا دپاره ستره شي، نو دې ته ستره ویلی کېږي. او نبی علیه السلام منځګزار ته دا امر کړی چې ته کله منځ کې نو خامخا سترې ته ودرېږه، که په جومات کې وي، که په صحرا کې وي، که په سفر کې وي، که په حضر کې. ابو داود شریف کی روایت ده سندن صحیح ده، نبی علیہ السلام فرمائی د سهل ابن ابي حثمه روایت ده چې نبی علیہ السلام نه نقل کړي. نبی علیہ السلام فرمایلی اذا صلى احدكم فليصل الى سترة. کله چې یو کس تاسو کې منځ کوي نو منځ د سترې ته وکړي، مخې ته د یو شی ودروي، یا د دیوال ته ودرېږي یا د ستنې ته ودرېږي. په یو روایت کې داسې راغلی د ابن خزیمه او د مسلم شریف روایت دی د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه چې نبی علیه السلام ویلي لا تصلي الا الى سترة، منځ مکوه مگر سترې ته. یعنی چې منځ دې کوو نو خامخا سترې ته ودرېږه. ګوره دا حصر دی، علما په دې باندې پوهېږي چې منځ خامخا سترې ته کوه. حصر معنا دا ده لکه د سورة الفاتحې باره کې هم داسې راغلي لا صلاة الا بفاتحة الکتاب، منځ نه کېږي بغیر د فاتحې نه. مطلب دا دی چې په منځ کې خامخا سورة الفاتحه وایا، فاتحه ویل دا ضروري دي. دلته هم دا مطلب دی چې منځ کې نو خامخا سترې ته ودرېږه. پر روایت د حاکم کې راغلی اگر چې سندن په دې کې کلام دی، خو د نبی علیه السلام د نور احادیثنا هغه ثابت دی چې لیستتر احدکم فی صلاته ولو بسهم. خامخا د منځګزار د منځ په حالت کې مخې ته یو شی ودروي، ستره دې جوړه کړي، ولو که غشی وي، ولو بسهم
او نبی علیه السلام به همدغه شانتې کول. کله چې حج ته روانو نبی علیه السلام په بطحا مقام کې صحابه کرامو ته لمونځ وکړو او مخې ته هغه امسا ودروله، داسې امسا چې په سر کې وسپنه وه. بخاري شریف کې دا روایت دی. نو نبی علیه السلام به خپله هم ډېر اهتمام کو، امت ته یې امر هم کړی او دا نهي هم ده چې لا تصلي. امر دا دی چې وليصلي فليصلي الى سترة، خامخا سترې ته لمونځ کوه. نهي دا ده لا تصلي الا الى سترة، د دې نه موږ منع کړي یو بغیر د سترې نه لمونځ مه کوه نبی علیه السلام فرمایي. او په خپله به هم نبی علیه السلام په سفر کې په حضر کې د سترې ډېر اهتمام کوو. د دې وجې نه بل حدیث کې راغلی چې یو سړی مخې ته ستره وي نو بل سړی له دا پکار دی چې د هغې مخې ته تیر نشي. په همدغه حدیث د ابن خزیمه او د مسلم کې د ابو داود کې په هغې کې واپس الفاظ داسې دي چې نبی علیه السلام فرمایي اذا صلى احدکم الى سترة، کله چې یو کس تاسو نه سترې ته ولاړ وي، مخې ته ستنه وي یا بل شی وي، نبی علیه السلام وایي فلیدنو منها، نو نږدې دي شي دې سترې ته. سترې ته نزدېکت پکار دی. دا نه چې ستا او د سترې ترمنځ 5-6 ګزه فاصله وي، لکه څنګه چې د عام خلک ولاړ وي جومات په هغه بر سر کې او په اخري صف کې ولاړ وي، داسې نه ده پکار. نبی علیه السلام فرمایي فلیدنو منها، د سترې ته نږدې شئ. ولی لا یقطع الشیطان علیه صلاته، د سترې پیدا دا ده چې شیطان په دې منځګزار باندې دا منځ نشي خرابولی چې کله د ستره ودروله. سترې غټه فایده ده، نظر به دې هم دغه سترې نه خوا دې خوا نه ځي، او دویم دا چې شیطان تا ته نشي را نږدې کېدی. نو په دې حدیث کې دا راغلی چې فلیدنو منها، نږدې به ورته ودرېږي. ورسره دا الفاظ دي په مسلم شریف کې چې ولا تدع احدا يمر بين يديك وبين السترة، منځګزاره چې ته په منځ ولاړې مخې ته د سترې، څوک د مخې ته تېرېږي نو مه یې پرېږده. ولا تدع، مه پرېږده چې ستا او د سترې ترمنځ هغه تېرېږي. اول په دې حدیث باندې لږ غوندې وضاحت کوو چې فلیدنو منها، انسان به څومره نږدې ودرېږي د سترې ته، د څومره مقدار به وي. نو په دې کې یو روایت راغلی نبی علیه السلام نه ثابت دی چې 3 اذرع، 3 ګزه فاصله به وي ستا او د سترې ترمنځ. ګز نه مراد دا ګزونه نه دي لکه نن سبا چې په کپړې خلک خرڅوي یا بل متر په لحاظ، دا ګز نه دی. د ګز نه مراد د انسان د دې څنګل نه واخله تر د دې ګوتې پورې یا د دې مړونده پورې، دغه فاصلې ته ذراع ویل کېږي. نو ذراع په اندازه باندې به وي 3 ذراع چې ته ولاړې ستا د خپو دا ګوتې چې دي د دغې ګوتو نه واخله تر د سترې پورې 3 ګزه فاصله، یعنې دومره به نبی علیه السلام جوخ ودرېدو سترې ته. دویمه خبره په دې حدیث کې دا ده چې ولا تدع احدا، یو کس مه پرېږده چې ستا مخې ته تیر شي. په دې کې نور وضاحت هم راغلی په صحیح حدیث کې بخاري او مسلم کې شته. نبی علیه السلام فرمایي چې اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس، حدیث ابو سعید خدری دی چې کله یو کس تاسو نه سترې ته ولاړ وي مونځ کوي، فاراد احد ان يجتاز بين يديه، او یو کس د تاسو نه راولګېږي د دې سړي او د سترې ترمنځ تېرېږي، نو فلیدفعه، دا منځګزار دی دیکه ورکړي دې سړي له،
فلیدفعه معنا من دي کی د تیرېدو نه، فإن ابا که بیا هم تیرېدو تا یو ځل منع کو بیا هم را روان دی نو فلیقاتله بیا دې ورسره جنګ وکړي، فإنما هو شیطان ځکه دا شیطان دی، په شکل د انسان باندې دا شیطان دی. فلیقاتله علماء لیکلي دلته د مقتال نه مراد دیکه ورکول دفع کول، که منع نشو بیا یې ووهه بیا یې دفع کا. حتی بعض علماء داسې لیکلي چې دفع کوو یو مړ شو نو په دې باندې دیت ورکول هم نشته دی. د فلیقاتله معنا به دا نه چې سړی ورپسې توره راوباسي او په توره یې ووهي په دې منځ کې، نه په دې لاس باندې منع کړه، که بیا هم تېرېدو لږ قوي ګزار ورکړه خو پرېږده یې مه. نبی علیه الصلاة والسلام ویلي چې ولې وایي ځکه فإنما هو شیطان دا شیطان دی. حافظ ابن حجر رحمه الله لیکلی دی چې فإنما هو شیطان څه معنا ده؟ وایي معنا یا دا ده چې بالکل دا بعینه شیطان دی، ځکه شیطانان دوه قسمه دي، شیاطین الجن والانس قرآن کې راغلي دي، من الجنة والناس او شیاطین الانس والجن دا دواړه راغلي. په انسانانو کې شیطانان شته چې کارونه د شیطان کوي، او په پیریانو کې شته چې کوم مشهور شیطانان دي. دویمه معنا دا ده فإنما هو شیطان. په بل روایت کې راغلي فإن معه القرین، د سره شیطان ملګری دی، هغه شیطان ورته امر کوي چې تیرېږه د دې مخې ته، نو دا دفع کا، نو دا دفع کول پکار دي. په یو روایت کې داسې راغلي بخاری او مسلم کې چې لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. هغه سړی چې د منځګزار مخې ته تیریږي که ده ته پته وي چې د دې سوترې او د دې منځګزار ترمنځ چې کومه فاصله ده په دې کې سړی تیریږي، څومره ګناه ده په دې کې، څومره سړی ګناهګارېږي، نو دی به 40 ودرېدلی وي. روایت د بازار کې راغلي 40 کاله به ودرېدلی وي، 40 خریفا. په ابن ماجه کې راغلی دی 100 عام، 100 کاله به ودرېدلی وي. یعنی دومره ډېره ګناه ده پکې چې د انسان که 40 کاله ولاړ وي نو دا ورله غوره وه د دې نه چې د دې مخې ته تېرېږي. نو دې تېرېدونکي ته ډېر تهدید دی. دیو جن علماء لیکلي چې د منځګزار مخې ته څوک تېرېږي دا هم په ګناه کبیره کې شامل دی، ځکه سخت تهدید پرې راغلی، وعید پرې راغلی دی. نو د دې ټولو روایتونو نه دا معلومه شوله چې د منځګزار مخې ته تېرېدل دا ناروا دي. او دویم منځګزار له پکار دی چې هغه خامخا سوترې ته منځ وکړي. دا کول نه دي پکار چې سړی راشي جومات ته او په آخري صف کې ودرېږي. بعضې خلک راشي د امام سره ولاړ چې سلام وګرځي لاړ شي د جومات په دې منځ کې ودرېږي، نه مخې ته ستنه وي، نه مخې ته بل انسان وي، بل ملګری وي. او حالان کې صحابه کرامو بخاري شریف کې روایت دی چې کله به اذان د ماښام وشو یبتدرون الی السواري، اوی بزر دستنو ته منډه کړلې، او یصلون قبل المغرب رکعتین، د ماښام د مونځ د مخکې 2 رکعاته به یې کول، ځکه امام سره چې ودرېدلې نو امام ستا سوتره ده. دا سوترې احکام چې راغلي دا د امام دپاره او چې سړی ځان له مونځ کوي، او چې امام پسې ولاړ وي نو که ستا مخې ته څه شی او که نه پروا بیا نه کوي. نو دا عزیزانو دومره نبی علیه الصلاة والسلام مونږ تاسو ته ترغیبات راکړي، نو دا یو د ضروري اعمالو نه دی او اکثرو مسلمانانو په دې باندې هم عمل پرېښی دی. نو راځئ چې دا سنت دا عملي کو. د سوترې اندازم نبی علیه السلام ښودلې ده. په مسلم شریف کې روایت دی د نبی علیه السلام نه تپوس وشو چې دا سوتره به څومره پکار ده، 10 غزه، 15 غزه، 1 غز، 2 غزه. نبی علیه السلام ویله مثل مؤخرة الرحل، د سړی چې په سورلۍ باندې ناست وي او لکه اوښ یا په اس باندې، نو دا د ناستې ځای چې څومره وي د دغه مقدار باندې علما ویلي دي چې دغه اندازه کړی د اهل علمو دا د 1 غز په اندازه وي. 1 غز نه مراد ما مخکې ذکر کړل چې د څنګل نه واخله تر د دې منځنۍ ګوتې پورې
دغه فاصله یا د مړونده پورې چې اقلا دومره حدې وي او چې اوږد څومره وي پروا نه کوي او که نری هر څومره وي د هغې هم څه نقصان نشته دی ځکه حدیث کې راغلي ولو بسهم غشی اکثره نری وي او که پیړ هر څومره وي د هغې په اختلاف پکې نشته دی نو دا یو څو خبرې د سترې باره کې شولې او دا یو د هغه سنتونه دی چې اکثره عام خلک دې خبرې ته توجه نه ورکوي نو که په کور کې هم سړی وي لمونځ کوي سنت کوي نو پکار دا ده چې سترې ته ودرېږي دیوال ته ودرېږي کټ ته ودرېږي په جومات کې وي هم ستنې ته ودرېږي دیوال ته د بل لمونځګزار شاته ودرېږي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد